د ژغ قدرمنې دا ټیم موږ په شارجه کې د شارجې د کرکټ سټیډیم مخ ته ویلوړي توستوپا ته وي چې د پاکستان او د افغانستان دلته یو سیریز وه 20 سیریز چې کوم هغه دوه میچونه وشول، دوه سره افغانستان وګټل. نو د بهر وطن د موږ سره څه مشرون ویلوړ دي دلته راغلي وي. نوم ورته وښیه مشره. نوم یې حاجي میرویسه دوه لوبې مو ګټلې، نو دا په تاریخ کې حوالې وویل چې د پاکستان میچونه وګټل. احساسات هم ډېر لوړ دي ماشاءالله. خلک ښې لوبې وکړي او ډېر خوشحاله وي ماشاءالله. نور هم پسې امید توقع لرو چې نور هم دا کرالان چې دي ښې لوبې وکړي. سیریز خو مو تقریبا وګټه په دوه سره، یو بل میچ خو پاتې دی، هغه ته مو څه هیله ده؟ یعنې چې ټیم ته ګورو انشاءالله هغه به وي. ته مشره نوم ورته وښیه. السلام علیکم تمام محمد نن د څومره خوند ډېر خوشحاله شوم، ډېرې چیغې واورې، ډېرې خوښۍ د غاړې ورتللې وم، ډېر خوشحاله شوم. د افغانستان میچ وکتل، همدلته راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان میچ ګټي. ټول ولس ته دا مبارکي وایم چې الله دې نور هم داسې خلاص کړي او لوبډلو دونه داسې نور هم په مخ باندې د درې رنګه بیرغ دی، په وطن کې خو بیرغ نشته، دلته خو بیرغ راپاند وي. څه احساسات دي؟ دلته وروره له وطن سره مینه لرم، له بیرغ سره لرم، د وطن وروره ټوله قربان وروره سر ځان پر وطن او پر بیرغ قربان او د اشرف غني بابا وروره د موږ سر قربان. قربان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دواړه میچونه الحمدلله که څه خوند وکړو، ډېر انشاءالله خوشحاله یم چې دغه مسافرو ته همداسې خوشحالي همیشه راشي. څه احساسات وو؟ اخري خو لوبه ډېره خرابه ځای ته سره لاړه، ډېره ضعیفه هغه چې راغله الحمدلله خدای دغه محمد نبي و هغه چې راغی ډېر د خپل زړه خوشحاله کړي او دوی د خدای نه خوشحاله کړي، مسافرو خوشحاله. ډېره مننه، ډېره شکریه. جي د ژغ قدرمنې دغسې وطني دي چمن کې د افغانستان د کرکټ چې کومو غادي سپورټر دي هغه وطني دي غلي دي، هغه ته موږ ورګاډي دي لږ د دې نه موږ پښتنې کې دلته د هغه خپل خوښۍ کې چمنونه کې تعلیم اخلو ډېر وخت نه بعد دلته یوه داسې د خوښۍ مکان ولاړو لابۍ میچ وګټه. مشره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ننګره په وطن کې هم د پکتیا وي. لوبه مو نن وکتله، لوبه مو بله ورځ مو وکتله. او د بلې نه نن د ډېره ښایسته لوبه وه، لږ د ټولو ماته مبارک وي اول مېلې ته ډېر ښه خوند یې وکړ. چا خپلې لوبه وکړله؟ کم یو توپ اچوونکی او کم یو توپ بلونکی د کټ یوه کرکټ والو ماشاءالله ټول د خدای ژوندي لري، خپله لوبه یې وکړه، د ټول افغانانو زړونه یې ډېر بریا راوړه. الله دې دوی تاسو بریالي کړي. دلته اتڼونه شروع کړي دي لکه خوښۍ خو په پردي وطن کې دي، په پردي وطن کې دي، په سفر کې دي، نو ډېر خوښۍ خو په وطن کې خو دې نه بیرغ نشته خو دلته یا نه دا بل تعبیر کا چې دا بلې ورته ودغه سوسو آزمان ملا صاحب آقا جان کجاست آقا جان بچه انشاءالله د افغانستان وي او انشاءالله افغانستان وي تل دې وي افغانستان زنده باد. دا خبره ده دا ته کله کېږي امارات کې مسافر شارجه کې کلي ته تللی یم یو درې سره تېره تللی یم یو دوه کاله مې کېږي چې راغلی یم نو انشاءالله موقته مې اراده ده چې لاړ شم. مننه خیر لوبه مو نن وکتله، پرون مو وکړه، بله ورځ مو وکتله، نو داسې کم یو پکې توپ اچوونکی بالر او بیټسمین چې کم توپ وهونکی کم کھلاړیان دي ټول خلک غواړي والله ډېر خوشحاله دي.
دا علم وه چې د افغانستان د پاکستان په کله الله خانه خبرې کړې نه ورسره لوبه مو کتله نن مو لوبه هم کتله دردونکي چې بس بدن ته د تاسو احساسات په هغه کې بيخي الله خانه بس زما خبره ده ناس چیرته پاتې دي هغه خاصه مسمنګه ده اخره ودا د مرکه سره افغانستان ننګرهار ولایتونه او ټول افغانانو ته ډېر مبارک وایم او ټول افغانستان یا شخصا افغانستان زنده باد افغانستان